سلامونه وخت بخیر د دې مهال خبرونو ته ښه راغلاست. د سالنګ لویه لار د درندې واورې ورېدو له کبله د تګ راتګ کوونکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې اداره ویل دي چې اوس مهال د سالنګونو دواړه لوري سخته واوره وري چې توپان هم ورسره مل له همدې کبله له دې لویې لارې تګ راتګ ستونزمن دی. اوس مهال د ژغورنې ډله هڅه کوي تر څو د دې لویې لارې مسافر او موټر هم ځایونو ته ولېږدوي. له بلې خوا په تیرو 24 ساعتونو کې د سختو واورو او بارانونو ورېدو له کبله د هېواد په 3 ولایتونو کې 31 کسان مړه او ټپیان شوي دي. سیمه ییز پازوال وایي چې د سختو بارانونو ورېدو له کبله د کندهار ښار د 9مې ناحیې په اړوندو سیمو او سپین بولدک ولسوالۍ کې 2 استوګنیز کورونه ړنګ شوي چې په پایله کې 7 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی او 14 نور ټپیان دي. له بلې خوا په هرات او هلمند ولایتونو کې د سختو واورو ورېدو او سیلابونو بهېدو له کبله 15 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی او 15 نور ټپیان شوي دي. په تخار کې د هاوان د ګولۍ لګېدو له کبله 44 کسان مړه او ټپیان شوي دي. د ملي دفاع د وزارت د خبرپاڼې پر بنسټ دا هاوان د وسلوالو طالبانو له لوري او تخار درقد ولسوالۍ نورخیل پر کلي توغول شوې وه چې پایله کې یوې پیغلې نجلۍ خپل ژوند له لاسه ورکړی او یوه ماشوم په ګډون 3 نور ټپیان شوي دي. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په هلمند کې 6 وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي. د ملي دفاع وزارت اعلان کړی دی چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتو په پایله کې 4 وسلوال طالبان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. په دې نښته کې د دې ډلې یو شمېر وسلې هم د امنیتي ځواکونو لاسته لوېدلي دي. له بلې خوا 4 وسلوال طالبان په سمنګان ولایت کې ونیول شول. د سمنګان د پولیس مشرۍ ویان عبدالمنیر رحیمي وایي چې دا جګړهمار د ملي امنیت ځواکونو له پولیسو سره په همغږۍ د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې تېره شپه ناوخته له حضرت سلطان ولسوالۍ څخه نیول شوي دي. ښاغلی رحیمي ټینګار کوي چې له دې کسانو څخه لا زیاتې پلټنې دوام لري. د سولې د خبرو اترو پیل لپاره د افغانستان د حکومت طرحه د اوربند ټینګښت دی. د ولسمشرۍ ویان په خپله ټویټر پاڼه کې لیکل دي چې د تاوتریخوالي راکمېدل پوځي او حقوقي معنا او عملي بڼه نه لري او هر هغه طرح چې وړاندې کیږي باید روښانه اوسي. له دې سره هممهاله باوري سرچینې وایي لا هم د طالبانو او امریکایانو ترمنځ اساسي سکاله پر سر وروستۍ هوکړه نه ده نیول شوې او د دې سیمې حالت د دې لامل شوی تر څو د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې اترې مهال ونیسي او پکې ځنډ رامنځته شي. ټاکنیزو شکایتونو ته د رسیدنې کمیسیون تر اوسه په 9 ولایتونو کې 381 استینافي شکایتونه ثبت کړي دي. دا شکایتونه ټاکنیزو شکایتونو ته د رسیدنې کمیسیون ولایتي دفترونو پریکړې په احتراز د دې بنسټ په مرکزي دفتر کې ثبت شوي دي. له بلې خوا تازه شمیرنې ښیي چې د هېواد په 10 ولایتونو کې د نږدې 3,000 محلونو رایې بیا شمیرل ته تللي دي او پیاوړی اټکل شتون لري چې شکایتونو ته د رسیدنې لومړی پړاو تر نن ناوخته پای ته ورسیږي. د قطر امیر ایران ته په یو رسمي سفر د دې هیواد له چارواکو سره لیدنه وکړه. حسن روحاني د قطر له امیر سره په یوې ګډه خبري ناسته کې وویل چې دواړه لوري د قطر ایران د اړیکو ترڅنګ د فارس خلیج د امنیت، هرمز تنګي او د عمان پر سمندر هم بحث وکړ. له بلې خوا د قطر امیر په سیمه کې د ناندریول وړېدو ته په کتو ویل دي چې د لانجو ته د پای ورکونې یوازینۍ لار خبرې اترې دي. د قاسم سلیماني له وژنې وروسته د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم تهران ته تللی و او د وروستیو لانجو په اړه یې له ایران چارواکو سره خبرې اترې وکړې. د دې مهال خبرونه همدومره وو. له پاملرنې مو مننه. الله مو مل شه.